وی مامون الرشید باچا دا یو ډیر دیندار انسانو، ډیر لوی انسانو، امیر المؤمنینو د مسلمانانو. زما عزتمندو د به کال په کال باندې دربار لګولو او په دغه دربار کې به مامون الرشید باچا د هر مذهب سره، د هر سوچ او د فکر سره علماء کرام را جمع کول، تپوسونه به یې کول چې دا خلافت باچاهت په څه طریقې سره مطلب مونږ مخکې وچلو. هر مسلمان به پاسېدو د جناب محمد مصطفی د سیرت صورت متعلق، د قرآن متعلق، د مدینه د جانان د کردار متعلق، د گفتار او د اخلاق متعلق به د حقانیت مضبوطی خبرې کولې. ہر علم بویل قرآن حق کتاب دے، اسلام حق مذہب دے، جناب محمد مصطفیٰ فرمان حق فرمان دے او د دوانو جہانو سردار مبارک اخیرنے پیغمبر دے. ہر علم بپاسی دو د اسلام د قرآن پا حوالے سر بے مضبوط خطاب کولو، مضبوطی خبریں بے کولے. یو یہودی علم ناستے، یو یہودی علم پاسی دو او د عقل نے ڈکے خبریوں کی. زما عزتمندو کله چې محفل ختم شو، مامون الرشید باچا راوغوښتو، تپوس ته کوي وایي ته کوم مذهب سره تعلق ساتې؟ او ورته وایي زه یهودي یم. مامون الرشید باچا د اسلام دعوت ورکو، قرآن ته راوبللو، د اسلام دعوت یې ورکو، اسلام قبول که دومره دومره پیسې به درکم، خرچه به درکمه، څه ضرورت یې زه پوره کومه که نه. دغه یهودي علم انکار وکړو، وایي نه اسلام نشم قبولولی. ورته وی زه سوچ پی وکم. کله چې دغه یهودي علم لاړو، بیا دوباره کال بعد هغه محفل دوباره ولګېدو. دغه یهودي علم چې کله نمبر شو پاسېدو او د قرآن په حوالې سره، د جناب محمد مصطفی د فرمان په حوالې سره، د اسلام په حوالے سره مضبوط تقریر وکړو. زما عزتمندو بهترین انداز کې خطاب وکړلو، دنیا حیرانه ده. مامون الرشید باچا راوغوښتو، تیر کال ته راغلی وې، د یهودیت د مذهب متعلق دی د عقل خبرې کولې، ما د اسلام دعوت درکو، تا انکار وکړو، او اوس د اسلام د قرآن په حوالې سره ناشنا خبرې وکړې. د دې وجه سره او ورته وایي حضرت بالکل ته ټیک وې، تیر کال زه یهودي وما، غیر مسلمه وما، اوس الحمدلله رب کریم ما ته اسلام نصیب کړلو، ایمان ما ته نصیب کو، زه اوس الحمدلله مسلمان ما. مامون الرشید باچا ته تپوس کوي د اسلام وجه دې څه ده؟ دغه د یهودو علم ورته وایي حضرت چې کله تا ما ته د اسلام دعوت راکو، زلاړم خپل کور ته، هلته مې یو سوچ کولو چې هر مسلمان پاسي د قرآن په حوالې سره، د اسلام په حوالې سره، د دوانو جهانو د سردار مبارک د فرمان په حوالې سره ناشنا خبرې کوي، او زه د عقل نه ډکې خبرې کومه. راشه لږ امتحان د یهودو مواله او د مسلمانانو مواله. ورته وایي حضرت زه ډېر ناشنا لیکل کوونکی وم، زه کېناستم سوچ مې وکړو چې راشم تورات هم ولیکه. وی په ښایسته شکل کې مې تورات د موسی علیه السلام د یهودو هغه کتاب ولیکلو، ناشنا خوشخطۍ سره مې ولیکلو، او یهودو ته مې راوړو، په ښایسته کپړو کې مې بند کړی و، ګفټونو کې، په کورونو کې. وی یهودو ګرجې ته ورغمه، وی ما ورته ویل چې ما ستاسو کتاب لیکلی تورات، او دا زه تاسو له درکوم. وی هغه تورات یې رانه واخیستو کتاب، خو وی ما پکې غټ غټ آیاتونه پرېښودل، غټ غټ صورتونه مې پکې پرېښودل. وی یا کتاب یې واخیستو، ښکلې کو او په المارۍ کې کېښودو، ما ته یې ډېرې زیاتې پیسې راکړلې. وی ما سوچ وکړو چې ستاسو دغه دین خو ناقص دی، ستاسو دا کتاب خو ناقص دی، اوس منسوخ دی، ځکه چې ما ستاسو کتاب کې آیاتونه صورتونه پرېښودل، کتاب هم واخیستو، ښکلم کو او په المارۍ کې هم کېښودو. وی راغمه، وی عیسی علیه السلام چې کوم امتیان عیسایانو، انجیل مې ولیکلو، او دغه شانتې آیاتونه صورتونه مې پرېښوده، ګرجې ته ورغمه. وی ما ورته چې کتاب مې لیکلی، وی ډېر په عزت سره ما نه کتاب واخیستو، المارۍ کې کېښودو، ښکلې کو، ما لې ډېرې پیسې راکړې چې تا د موږ د کتاب ډېر خدمت کړی.
وی خبره د قرآن راغه وی ما سوچ کې وویل چې یهودم په غلطه دي عیسایان هم په غلطه دي راشه اوس د مسلمان امتحان والا وی زه راغمه قرآن مې شروع کوم وی د الحمد نواله تر والناس پورې مې ولیکلو خو وی آیات مې نه دی پرېښودی صورت مې نه دی پرېښودی وی صرف د زور او د زیر غلطي مې پکې وکړه چې راشه د مسلمان امتحان والا وی راغم یو مدرسې مسجد ته وی په هغه مدرسه مسجد کې د الله د دین طالبانو د قرآن حافظانو د دین اسلام ماشومان محافظین ماشومانو واړه واړه وی مایل چې راشه اول د دې ماشومانو نه تپوس وکړه وی ماشومان مې راغونډ کړه ما ورته ویل چې بچو ما ستاسو قرآن لیکلی او ډېر ښایسته مې لیکلی دی وی ماشومان رانه راغونډ شو د عالم خپله واقع بیانوي وی هغه قرآن یې رانه واخیستو ښکلی کو ډېر خوشحاله شو بیا وی چې ماما لږ صبر وکړه چې مونږ خو خپل قرآن وګورو چې دا هغه قرآن دی که نه دی وی ماشومان پې شروع شو دغه د لسو اتو کالو ماشومان وی د الحمد نواله شروع یې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم وی ما ته چې ماما صبر وکړه کاکا صبر وکړه دلته کې د زور پرېښې دی دلته یې دا غلطي کړې دلته یې د زیر غلطي کړې ده او دلته یې د پیش غلطي کړې ده وی ما ویل چې د قرآن په حوالې سره د اسلام په حوالې سره د جناب محمد مصطفی د فرمان په حوالې سره د لسو اتو کالو د ماشومانو دغه حال دی د غټ علماو به څه حال وي وی په اکه ټیم کې مې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله او زما عزتمندو اسلام قبول کو دا د څه وجه ده دا د قرآن د حقانیت دلیل دی زما عزتمندو هغه مشرانو د قرآن نظام په دنیا کې قائم کړی نن مسلمان ولې رسوا دی مسلمان ولې ټیټ سترګې دی نن مسلمان ولې پریشانه دی د قرآن نظام نشته د دغه اسلام د دین د قرآن د پاره د دوانو جهانو سردار مبارک د دغه امت د پاره زما عزتمندو په خپل نازک بدن باندې د کانو گزارونه برداشت کړي دي د بدن نیوینې وتی دي زما عزتمندو د دوانو جهانو سردار مبارک 23 سال 14 کاله په مکه مکرمه کې 10 کاله په مدینه منوره کې دغه دین د پاره لوږې برداشت کړي تکلیفونه برداشت کړي دي زما عزتمندو بیا صحابه کرام بدنونه د دغه قرآن د پاره د دین د پاره د اسلام د پاره ټوکړي ټوکړي کړي دي زما عزتمندو تابعین تبع تابعینو داسې د اسلام د قرآن د دین د پاره هغې قربانۍ ورکړي زما عزتمندو نن که زمونږ استاسې په دغه مدرسه کې دغه چادر پوشي ده په دغه مسجد کې دا ماحول جوړ دی زما عزتمندو دا ډېرو په قربانو سره راغلی دا ماحول د دې ماحول په شا باندې د دغه مدارسو مراکزو د دغه مسجدینو د دغه علماء کرامو په شا باندې ډېرې غټې قربانۍ پرتې دي خو زما عزتمندو مونږ او تاسو هغه حق نشو ادا کولی زمونږ او ستاسې کمزوري ده چې ما ورته مدرسې ته خپل بچی نه لیږو ما ورته د خپل بچی تعلق د قرآن سره نه جوړو ما ورته د خپل بچی تعلق د مدرسې د مسجد سره د علم سره نه جوړو زما عزتمندو دا زمونږ او ستاسې کمزوري ده چرته به په تاریخ کې ته لاړ شه یو افسر له ته لاړ شه یو غټ خان له ور ووهه ټیم ته وغواړه ملاقات دپاره که هغه طبیعت وي ملاقات به وکړي ستا هغه خبره به واوري او که طبیعت برابر نه درته وبوي چې ځه مصروفه دی یا نشته دی یا سل خبرې ته راشه د مسجد د امام د کور دروازه 24 ګنټې وهه ته راشه د مسجد د مدرسې ور 24 ګنټې وهه علم که اوده وي د قرآن دغه خادم که اوده وي که مصروفه وي دا ټول خدمات به شاته کوي تا ته به راوځي تا ته به وایي خدمت وایه مسله وایه جانی مالی تعاون تا سره هر قسم قربانۍ دپاره دا علم تیار وي زما عزتمندو بدقسمتي زمونږ او ستاسو ده چې بیا هم د دغه علماء کرامو هغه خیرخواهان مونږ او تاسو ځان نه جوړو زما عزتمندو د دغه علماو په مونږ او تاسو باندې یو حق دی
د علماوم کرکټ لیم زړه کیږي، فوټبال لیم کیږي، لوبو لیم کیږي، هر څه شي له خواهشات لري. لیکن زما عزتمندو دا ټول خواهشات دغه علماء کرامو یو سیټ ته پرېښودي دي. ستا د بچي دپاره دغه علم په مسجد کې ناست دی چې زه ستا بچي له قرآن وښیمه، د جناب محمد مصطفی اخلاق ورته وښیمه، د معاشرې آداب ورته وښیمه، د مور پلار د خویندې وروڼو د معاشرې اخلاقیات آداب ورته وښیمه. زما عزتمندو بیا مونږ او تاسو بچي نه رالیږو، بیا هم هغه تعلق نه ساتو. زما عزتمندو که مونږ او تاسو د قرآن خدمت اونکو، رب کریم د حفاظت ذمواري اخیستې ده او تر قیامته پورې به رب کریم کوي. خو زما او ستا به څومره خوش نصیبي وي، څومره خوش قسمته به یو چې په دغه ډله کې د دغه حفاظت په دغه ډله کې ما او تا هم رب کریم حساب کی او زما او ستا هم دغه خدمت والی. امام قرطبی رحمت الله علیه زمون په اکابرینو کې تیر شوی دی. هغه د رب د قرآن د آیات د لاندې یو واقع ذکر کوي، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. رب کریم فرمای دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د حفاظت ذمواري کوم. امام قرطبی رحمت الله علیه دا واقع راوړی.